ورال کم سیستم دی هغه خراب دی. سیستم کې مسله ده، سیستم ټیک کول غواړي. پښتانه ټولو کې زه به ووایم چې زموږ خپل چې کوم وروریان دي هغه یو بل لخپې وي. نو دا نظام نه غواړي چې زموږ د ملک ترقي وکړي، زموږ د ملک مخکې لاړ شي. السلام علیکم، زه رفیع الله د الس پښتو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، کوم موږ وګورو په ملک کې چې دا کم هیجاني کیفیت دی، کو هغه موږ په سیاسي توګه باندې وګورو یا معاشرتي توګه باندې وګورو، نو خلک ډیر زیات د یو ستونزو او د مشکلاتو ښکار دي. خو په دې حوالې سره یا په دې اړه به موږ د نوجوانانو پوښتنې لرو چې دوی ته پکې څه امید په نظر باندې راځي کو نه راځي. نو په دې اړه موږ د سره څه نوجوانان موجود دي، د دوی نه به پوښتنې لرو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټولو نه وړاندې راته خپل نامه ووایئ، بیا راته ووایئ چې د کوم شعبې سره تعلق لري، وابسته یې. یاره زما نوم محمد بلال خان دی اور زه اتم سیمسټر جرنالیزم سټوډنټ یم او دا مې تعارف دی. دا راته ووایئ چې تاسو اته سیمسټره په یونیورسټۍ کې وویلې که نه، دا زده کړې مو ترلاسه کړې، خو څه ګڼئ چې دا زده کړې به مستقبل کې په پاکستان کې په کار راشي؟ یاره په مستقبل کې په پاکستان کې په کار خو راشي. لکه اکثر خلک دي که نه، هغوی وایي چې اوس یار پاکستان کې صحافت کې څه نشته یا په نور فیلډونو کې څه نشته. زه ځاني دا ګڼم چې انسان په هر فیلډ کې که نه، خو چې هغه محنت کوي نو هغه ته د هغې صله میلاویږي. او خلک دا وایي چې نظام زموږ ټیک نه دی. ها، دې کې زموږ د نظام فالټ شته، خو ورسره دام ده چې زموږ چې خپل کم خلک دي هغه د یو بل خپې وي. مونږ بره ګورو چې یار دا کس دی دلته به زه پیسې ورکوم یا دلته دا مسله ده دا مسله ده، خو د هغې نه غټه مسله دا ده چې زموږ چې خپل کم نظام دی او د خلکه دي پښتانه ټولو کې زه به ووایم چې زموږ خپل چې کم وروریان دي هغه یو بل خپې وي. یو چې ته یو ځای ته ځي هغه ته هغه ځای ته نه پرېږدي، هلته به هغې ځان له زور جوړوي یا به خپل بل کس دننه کوي تا نه پرېږدي. نه، تعلیمي نظام خو هم ټیک نه دی، خو چې موږ اوورال کم سیستم دی هغه خراب دی. سیستم کې مسله ده، سیستم ټیک کول غواړي. زموږ سیستم هایجیک شوی دی ځکه چې کم خلک چلی هغه نشي چلولی، ایکو کار غواړي نشي کولی، نو عجیبه یو دغه شان جوړ شوی دی. په دې کې ډیر زیات مشکل دی. نو د دې مایوسۍ په دې وخت کې څه امید درته په نظر باندې راځي چې یاره را روان وخت کې یا کم نور جنریشن چې راځي هغوی دپاره څه امید ګوري؟ یاره امید په یو دغه کې جوړیږي چې دلته د چا کار وي هغه ته وسپارلی شي او فری اینڈ فیر الیکشنز وشي. دې نظام نه خو موږ مطمئن نه یو چې موږ کم لکه کومه نظریه د قائد اعظم وه، په هغه نظریه باندې نه سبا د پاکستان نه دی روان. نو دې د وجه موږ دا ووایو چې دا پاکستان اوس هغه پاکستان نه چې مخکې چې کوم زموږ مشرانو دې دپاره کوشش کړی، دې دپاره قربانیانې ورکړې، دا اوس هغه پاکستان نه دی. نو دې نظریې نه سبا هر څوک تنګ نه دي. نو څه وایي چې دا کوم نظام روان دی دا به سیټ شي که نه، دا به داسې روان وي، او که سیټ نشي نو دا بحرانونو به داسې مخ په وړاندې روان وي؟ دا نظامونه مشکله ده که سیټ شي، دا ځکه چې مخکې دې دپاره چې کوم څوک وو هغه شته دی نه، او چې څوک دی نو عادي را مخکې کوي نه. نو دا نظام نه غواړي چې زموږ د ملک ترقي وکړي، زموږ د ملک مخکې لاړ شي. ټول ناول ستاسو ډیره مننه. زما نوم ارشاد الله دی، جرنالیزم ډپارټمنټ شپږم سیمسټر سټوډنټ یم او خبره تاسو وکړه د موجوده صورتحال. نو صورتحال خو یو ځای کې هم ټیک نه وي، هر ځای کې مسلې وي او ستونزې وي، خو هر چاته پکار ده چې خپل ریسپانسیبلیټیز په صحیح طریقه باندې ادا کړي. که هغه سټوډنټ دی، که هغه دکاندار دی، که هغه پروفیسر دی، که هغه افسر دی، هغې له پکار ده چې خپلې څومره ریسپانسیبلیټیز وي او هغې څومره ورک لوډ وي نو چې هغه په دیانتدارۍ سره ادا کړي. د دې نه علاوه به زه خبره وکړم، ډېر خلک زمونږ ینګ جنریشن چې دی نو هغه ویسټ ته یا بهر ملکونو ته ډېر خواهش لري او وایي چې لکه هلته کې به مونږ خپل لایف سیټل کو. نو زما به دا یو ریکویسټ وي چې زموږ پر خپل وطن کې هم ډېر اپرچونیټیز شته او زموږ پر خپل وطن کې ډېر هر څه شته، خو مسلې په مونږ کې دي او مسلې زموږ په عام عوامو کې دي چې مونږ د دې نه ځو او مونږ دې خلکو ته دا سپیس پرېږدو. نو دا هر څه به څوک ټیک کوي. په کار دا ده چې مونږ خپل ریسپانسیبلیټیز په صحیح طریقه سره ادا کو او دا سپیس مونږ ختم کو او د کوم خلکو د وجې نه چې مونږ وایو دا مسلې دي او مونږ خپله باندې رامخې ته شو او مونږ د حالات ټیک کو. قصوروار خو زه 50-50 ګڼم، ځکه چې کم خلک بهر ته ځي نو هغه خو به یا په سکالرشپس باندې ځي یا به سکل لیبر ځي. نو که دا کم قابل خلک د دې ملک نه لاړ شي نو ډېر غټ سپیس پاتې شي هغه خلکو ته چې هغه نه خو سکلفل وي نه داسې تعلیم یافته وي. که مونږ ګریجویشن لیول وګورو نو 0.75% دی زمونږ د ټوټل پاپولیشن، نو چې 0.75% کې هم خلک لاړ شي بهر ته نو دا ډېر یو غټه خلا کریټ شوه که نه. نو بیا به خامخا دلته کې حالات داسې وي چې هغه خلک په مخې ته راځي چې هغه به کیپیبل نه وي. مونږ به دا پیغام ورکوو چې په خپل وطن کې که لږه وي که ډېره وي، خو چې خپل وطن کې خپل ریسپانسیبلیټیز وپېژني او خپل ملک آباد